د ورو سوال کړی دی چې یو سړی د جنابت په حالات کې شي د ښځې سره کوروالی وکړي یا مني د جسم نه په بله څه طریقه وباسي د شهوت سره، نو په ده باندې غسل لازم شي. زه په دې سوچ کوم چې د غسل د دې سره څه تعلق دی، ولې په دې سړي باندې غسل لازمیږي؟ الجواب، زمونږ شریعت او زمونږ د دین الحمدلله دین د حکمتونو دی. دین د څه شي دی؟ د حکمتونو دی. په هر کار کې څه نه څه حکمت هغه شته. خو دا خبره یې ساتئ چې بعض احکام داسې دي چې هغه خالص تعبدي دي، موږ ته حکمت نه دی معلوم. نو حکمت پکې څه شو؟ عبادت. حکمت څه دی؟ عبادت. ته به زموږ دپاره دا کافي ده که ډېر کارونه به داسې عبادتونه به ته ویني چې حکمت باندې به یې ونه رسي، نو بیا هم ځان ته ووایه او خپل نفس کې ووایه غټ حکمت یې دا دی چې چا راته ویلي چې کوئ؟ الله راته ویلي، الله پیغمبر ویلي، خبره ختمه شو. اوس یو سړی تا نه تپوس کوي ماسپښین د مونځ ولې 4 رکعات، ماښام دا ولې 3، کعبې ته ولې 2 چکرې به تاویږي، او ولې چې د عرفات دا میدان خاص کړی دغه ورځې لپاره، او دې سوالونه کوي. نو جواب د هغې دا دی چې بعض کارونه داسې دي چې موږ ته حکمت معلوم شوی دی، او بعض داسې دي چې حکمت یې نه دی معلوم. نو هغه د عبادت لپاره خو ته عبادت خو به ته په هر حال کې کوي. الله سبحانه وتعالی ابراهیم علیه السلام ته ووایي ابراهیم د خپل زوی څه که حلال که. حکمت ورته معلوم نو معلوم. فلما اسلم وتله للجبین، الله وی بوی تو را سملوي چاړه ورته په مرۍ باندې هم کېښود. حکمت ورته معلوم نو معلوم ورته حکمت. مسلمان کار سره تابعداري د الله او د الله د رسول. کوم چې کې مسله رااله که حکمت معلوم شو او ډېره ښه د علم هم ډېر شو، علم هم څه شو؟ ډېر شو. او که حکمت معلوم نه شو بیا هم څه پروا هم نشته. خو پروا هم دې سره دی چې د عبادت به څنګه په صحیح طریقه کوو، دې سره هم سوچ دی. بیا د دې مبارک کې حکمت هغه واضح دی، هغه دا دی چې کله انسان د جسم نه مني وځي نو دا په ټول جسم باندې اثر کوي. او سبحان الله دا خو واضح خبره هر یو ته معلومه ده چې څو پورې د لمبلې نه ته به چې په ما څه بوج دی، سستی، مزه به دله نظر کوي دا ګرځېدله ګرځېده دا خبرې چې ولمبې بلکل به تازه شي. د الله په هر کار کې حکمت. او اوس الحمدلله ډاکټرانو هم د دې خبرې ګویي وکړه، اگر که زموږ د ډاکټرانو ګویي ته ضرورت نشته، خو ډاکټرانو اوس ګویي وکړه په دې ټکنالوژي کې. هغوی هم دا خبره معلومه کړه چې او د جسم نه چې کله مني وځي نو جسم ټول سوش شي او کهلی شي. د هغې علاج دا دی چې په جسم باندې اوبه واړی. په دې باندې یو ډاکټر یو کتاب هم لیکلی دی او ما سره کور کې شته، هغه ډېر اوږده خبره کړې ده، عربی ډاکټر دی. هغه دا خبره کړې چې کله د مني د انسان نه وځي نو یو خو ټول بدن هغه بدن ټول سوش شي. بله دا ده چې کله انسان د ښځې سره کوروالی کوي یا په بله طریقه باندې که حرام وي جدا مسله ده، خو موږ دلته د منۍ د ویستو خبره کوو. د ده نه چې د مني وځي نو ټول جسم ته خوند اخلي، صرف د ده د عورت خوند نه اخلي. په دغه ټیم کې د ده سترګې هم خوند اخلي، په دغه ټیم کې د خوله هم خوند اخلي. دا ټول جسم یې په شهوت کې راغلی، ټول جسم په شهوت کې. دلته ټول جسم استعمال شو په دې کار کې. نو کله چې دا مني وځي نو دا جسم څه شي؟ سوش شي. د سستۍ د ختمولو دا طریقه ده. که عام خلک داسې وایي، یو داسې وایي کور کې به یار وایي څه سستي را باندې راغلې سهار نه بل ورته وایي ولام به برابر به شي. وایي که نه وایي عام داسې لاړ شو ځان باندې یو بالټۍ اوبه واړوه فرېش به شي، تازه به شي. نو چې بیا داسې سستي په سړي راشي. دویمه ده چې د مني چې د انسان د جسم نه وځي دا چې د بدن په هر ځای ولګي، دغه ډاکټر دا لیکلي چې د دې خاص جراثیم چې هغه داسې مخامخ نه ښکاري. او دا جراثیم ولې جوړېږي چې کله د منۍ په یو ځای کې ډېر وخوشي
نو به دغه جراثیم جوړیږي چې هغه ډاکټرانو ته معلوم دی هغوی به د خپلو مشینانو باندې دغه اینی او هغوی وایي چې دا لیدی کېږي او دغه نه صفا کېږي مګر دا چې ته په ټول بدن باندې اوبه واړې ګوره حدیث کې درځي د هر ویښته لاندې جنابت د هر ویښته لاندې جنابت ته مطلب دی چې د جسم ښه پاک وینځه کېدای شي د یو ویښته لاندې دا مني تلي نو هغه به څه شي هغه ځای به پاک شي الله به دې وساتي د هغه جراثیمونه کوم چې د ډاکټر خبره کوي زه د ډاکټر دا مسله بیانوم الحمدلله ثم الحمدلله چې الله موږ ته دا خوږ دین را نصیب کړی او دا پاک دین الله موږ ته را نصیب کړی ځکه یو مسلمان چې ته د انګریزانو په ملک کې اودس کوو دا خپې دی دا مغسله چې لاس چې پکې اینځي دې ته د بیسن ته برخې جوړې هغه ولې د غوسه شو خپې څوک به دیږي کېږي هغه ورته غوسه کېږه مه غوسه کېږه مه ورته وایي ته دا مخ څو پېرې اینځي په ورځ کې هغه ورته دا د مخ د اینځلو ځای وایي څو پېرې اینځي هغه وایي سهار وي ماښام وایي زما دا خپل ستا د مخ نه م پاکه زه په ورځ کې پنځه شپږ پېرې اینځم پاک دین دی الحمدلله زما کې د دې بعضو خو د اوبو سره دشمني که نه لامبل نه غواړي صابون سره یې نه لګي خو چې کلمه دې ویلي مسلمان یې که نه که ته ځان نه پاکې خو هم پاکېږي به دا اودس به لازم کړي جنابت کې رالی غسل به کې د ترخونو ویښته نامنه لاندې ویښته نوکونه څلوېښت ورځونه زیات پرېښودی نه شي دا شریعت ته پاک ساتي شریعت ته پاک ساتي ګیره ومنګزوه په ګیره تیل لګوه او برید څه که سپک که واړی که ویښته که غټې که خو صفایي ساته یا که واړه کې پوره یو شان واړه که جامې پاکې اچوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کم یو پکې ډېر ښایسته رنګ دی سپینې سبحان الله چې سپینې کپړې دي او داسې صفا سوتره انساني او دغه شانې زړه صفایي توحید پکې پروت دي څومره ښایسته به ښکاري الله دې زمونږ د زړونه سپین کړي الله سبحانه وتعالی زمونږ زړونه د هر قسمه که هغه معنوي بیماري ده او که هغه حسي بیماري ده الله دې ته موږ ساتي والله اعلم